د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو عمره د بل عمرې پورې چې سړی عمره وکړي بیا منځ کې بل وخت بل عمره دی منځ کې چې څومره ګناهونه سړی نشي وي دا د هغې دپاره کفاره ده او ګناهونه الله معاف کوي. او حج مبرور هغه حج چې هغه مخلصانه وي، پاک او مخلصانه حج وي، خاص د الله دپاره دغه بدله نه ده مګرم جنت دی. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دوه خبرې دې حدیث کې زده کړي. یو خبره دا چې سړي عمره وکړه او بیا بل وخت بله عمره کوي، په دې منځ کې څه کوم ګناهونه شوي صغیره هغه په دې سره الله معاف کوي. یو خو کبیره ګناهونه وي هغه نه به توبه وباسي، او توبې دپاره درې شرطونه دي. یو دا یو ګناه کبیرې دپاره درې شرطونه دي. یو دا چې کوم غلط کار د کړی په هغې سخت پیمانه شي د زړه نه، او دویم دا چې آینده دپاره د نه کولو اراده وکړي، او دریم دا چې الله ته رجوع وکړي، وشاړي، دوه رکعته لمونځ وکړي، توبه وباسي. دا د ګناه کبیره دپاره شرط دی. دا درې خبرې نو بیا به الله ګناه کبیره معاف کوي. یو صغیره ګناهونه دي هغه په عباداتو سره، په عمرو سره وغیره سره دې سره معاف کیږي. یو خبره دا شوه. دویمه خبره دا چې حج مبرور یعنې هغه حج چې قبول شوی وي مخلصانه، خاص الله د رضا دپاره ته حج وکړو او نیت د الله رضا وه، نیت دا نه و چې ما د خلق حاجي ووایي. یا خو دې ما خبره ده چې هندو ستړی خدای ناراضه، نو نیت د الله رضا وه. نو چې د الله د رضا دپاره ته حج وکړو نو د دې بدله نشته مګرم جنت دی. دې نه د حج د فضیلت او عظمت معلوم شو چې د حج څومره فضیلت دی. چې کله ته حج وکړي د الله د رضا دپاره، نیت خالص د الله رضا وي، نو تا ته به الله د دې په بدل کې جنت درکوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.